د خان کلیک چینل درنو مینوالو نن تاسو سره د هغه خزي ویډیو شریکوم چې مولا رسول لنډي ته ورتلله او هغه ور سره بدکاری کوله. دغه خزه ولې دومره مجبوره وه؟ که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ او د هغې خبرې اوریدل غواړئ نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. درنو مینوالو مولا رسول لنډي چې یو ډیره مشهوره څیره وه او هغه په دې باندې مشهور چې هغه ډیرې ښځې بدنامي کړي دي او ناروا او غلط کارونه ورسره کړي. په دغه کې یو خزه وا چې هغه هم خپل واقعه بیانوي او وایي چې په کور کې می انتهایی ډیر زیات مشکلات او دغه مشکلاتو نه د وتلو لپاره راته یو چا د مولا رسول لنډي نه خپته راکړه او راته ویل چې هم دغه یو مولا د کورنی مشکلاتو لپاره ښه تعویض کوي. دا خزه وایي چې زه کله ورغلم نو مولا رسول لنډي ډیر زیات مطمئن کړم او راته ویل چې ستا کار به وشي خو د هغې په بدل کې به را سره دغسې کار کوي. که څه هم دغه ښځې نه کول غوښتل خو مولا رسول لنډي ورته دمکي هم ورکړې وه او بیا یې اخر ورسره دغه ناروا کار وکړو چې دغه مولا په نوم باندې دغه بې شرمه انسان به داسې کار هم کولو چې موبایل به یې پټ ایښی او چې کومې ښځې سره به یې بدکاري کوله د هغې نه به یې ریکارډینګ هم کولو او په بیا بیا به یې دغه ښځه مجبوروله چې ناروا کار ورسره وکړي او پیسې به یې ترې هم وهلې. یعنې ورته به یې ویل چې د پلار د کوره یا د خاوند د کوره دې راته پیسې راوړه که نه وي نو ستا ویډیو به په سوشل میډیا باندې خوره کړم. دوستانو دا حقیقت چې مولا رسول لنډي به په داسې مختلفو طریقو سره ښځې ګیرولې، څه به د اولاد لپاره راتلې، څه به د نورو مسایلو لپاره راتلې، خو ده به خپل کار ویستلو او دغسې بې شرمي به یې ورسره کوله.